السلام علیکم. وروڼو نن به مونږ سټارټ کوو یو نوی کورس او دې کورس کې به مونږ وکیبلري زده کولو کوشش کوو چې وکیبلري سره ما لکه به تاسو هم کمنټ وکړئ تاسو که نوی څه چې مونږ د زده کولو به دا طریقه وي د ورډز چې زه به ورډز تاسو ته ډسکرایب کوم چې ورډز څه معنا کوي تاسو ته یو دوه اګزامپل یې به ښایم که او تاسو به داسې کوئ چې تاسو ما ته به ریسپانس وکړئ په کمنټس کې او ما ته به هر څوک چې هر ویو سره ما ته یو سنټنس تاسو راکوئ دغه کې او تاسو هیلپ راسره تاسو هیلپ راسره کوئ تاسو ما ته چې ریسپانس راکوئ زه به د کورس نور هم اوږدوم او دې کې به زه چې کوم ورډ دی هغې به زه انګلیش هم منع درته کوم اردو کې به هم منع درته کوم په پښتو کې به هم کوم د هر ورډ او زه چې شروع کړو د پیله بسم الله الرحمن الرحیم به ووایو او فرسټ چې کوم دی دا کم مین ورډ چې کوم دی که نه دا د جیاري ورډ چې کوم دی دې نه به مونږ اخلو جیاري چې کوم ورډ دی دې نه به مونږ ورډز اخلو چې کوم پیله ورډ دی ابیس ورډ دی ابیس څه مطلب کې ابیس چې په انګلیش کې مونږ وګورو ابیس په انګلیش کې معنا دی ټو ډیګریډ to degrade or to lessen something to shame someone لکه څوک شرمول په پښتو کې به مونږ داسې ورته وایو څوک شرمول څوک د خپل ځای نه راکوزول دې ته مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ ابیس ویلی شو نو ابیس چې کوم دی په چې هغوی سنټنس یې ورته یوز کوي نو داسې هم سنټنس یوز کوي د کریکټر abased with the storyline the player was abased due to his performance چې کم کرکټر و هغه د کرکټ نه لرې کو کنه چې د کم پرفارمنس و هغه abased شو مطلب رسوا شو په اردو کې چې مونږ معنی واخلو کنه اردو کې به مونږ بې عزت ورته ویلی شو او ذلیل ورته ویلی شو ذلیل کرنا نو کرکټر یې لرې کو دغه نه کرکټ ټیم نه ځکه چې د داسې کامه پرفارمنس و هغه ابیس شو نو ابیس څه مطلب کی ټو ډیګریډ سمون ټو شیم چې کوم مونږ سره نیکسټ ورډ دی هغه دی ابیټ نو ابیټ مطلب دی چې یو شي کې کمی راشي ځان سره کمی راشي که نه لکه په پښتو کې مونږ داسې ورته ویلی شو چې کمول چې یو شي کې کمی راشي که نه لکه ټو ډیګریز ان پاور آر اماونټ آر لیس ټو لیس انټنسیفای چې انټنسټي یې کمه شي نو دې ته ابیټ وایو که نه لکه چې کوم چې اګزامپل یې کېدای کیدای شي که نه چې د انفلیشن چې کوم اوس ګراني لګیا ده که نه مونږ ټولو ته پته ده چې د انفلیشن did not abate it چې کوم انفلیشن دی دا هغه ابیټ نه شو نو ابیټ څه مطلب کی کمول او اردو کې چې دغه معنا مونږ والو اردو کې به مونږ والو زور ټوټ نه زور ټوټ نه ښه مونږ سره نن چې کوم دریم ورډ دی هغه دی Abbreviate دغه کوم ورډ دی دغه ورډ معنا دی to shorten to make something easy to remember لکه یو شي لنډول چې یو په پښتو کې معنا نو څه شو د Abbreviate لنډول او اردو کې معنا څه شو اردو کې معنا مختصر کرنا اردو کې دا معنا شو انګلیش کې دی ولا چې کم دی دغه چې کوم دی سنټنس یې مونږ څنګه یوز کړو سنټنس یې مونږ داسې یوز کړو چې many people used abbreviation for their easement چې ډېر خلک د abbreviation د تشت پر یوز کوي چې د خپله اسانتیا دپاره استعمالوي نو هوپ چې امید کوم چې تاسو به پوه شوي یو او مخکې چې کوم نور ورډز دي هغې دپاره سبسکرایب وکړئ او نو ما ته ریسپانس ضرور شو کې پس چې کوم کمنټس کې ما ته ضرور شو کې
دغه سره به مونږ نور هم حوصله کېږو، نور هم مونږ دغه چې کم کورس دی دا به مخکې بوځو انشاءالله. چې د کم پښتنو دعا ته مونږ هیلپ کولو چې کم دی چې کم مونږ ایم دی که نه هغه دا دی چې مونږ خپل پښتنو ته څه فایده ورسوو. اوس مونږ دغه چې کم دی مونږ دغه به کو د کورس او مخکې به یې بوځو. سو تھینک یو ویری مچ، ډېره ډېره مننه. الله آباد.